زموږ تاسې دښمنان غربیان یا په بل عبارت یهود او نصارا یا په بل عبارت امریکایان او د هغوی مؤتلفین اعوان او چاپلوسان دا یو داسې دښمن ده چې د بشر په تاریخ کې داسې دښمن کم ساری لري. کله خو دښمن داسې چې د یوې ټولنې د یوې جامعې معتقدات مقدسات تمدن نه مني، اما انسان په خپل ذات کې یو قسم ممیزه قوتونه لري، مدرکات لري چې عبارت له انساني فطرت څخه، له انساني وجدان څخه، له انساني عقل څخه. که سړی د دښمن معتقدات، د دښمن کلتور و ثقافت، د دښمن تمدن نه مني، اما د هغو دښمن هغه ځانګړتیاوې، هغه خصوصیتونه، هغه خوبایانې چې پکې موجودې دي، انساني فطرت او انساني وجدان، انساني عقل سړی دې ته وادار کوي چې په هغو باندې اعتراف وکړي. خو د موږ تاسې دښمنان داسې دښمنان دي چې هغه انساني وجدان او انساني فطرت او انساني عقل ته هم متوجه او پابند نه دي او د هغو نه هم استفاده نشي کولای. داسې ضد و نقیض اعتراضات د افغانستان په اسلامي امارت باندې کوي، په دې سپېڅلي مقدس نظام باندې کوي چې انساني عقل خپل ردوي، انساني فطرت ردوي، انساني وجدان ردوي. دغه غربیان د خپلو رسنیو له لارې یا د هغو مبصرینو او محللینو محققینو په واسطه چې دوی خو یې مبصرین بولي، خو هغه ړانده دي. مبصر دې ته وایي چې بل چاته لار وروښیي، خو هغه خپله لاره نشي موندلی. هغه محللین نه دي، هغه محققین نه دي، هغه ناپوهان دي.